کتاب غومګس مخلص صاحب تیار کړی وایي د جامونو په بدل کې ایمانونه رانه روانه ده ښه ده. سلامونه قدرمنو ستړي مسئ کلام مخلص یو وار بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تاسو زموږ یوټیوب چینل ګورئ. له ما سره نن په پروګرام کې یو دوه ملګري شیخ روزي خان دلسوز او سلام محمد ګریاني صاحب دي. له دوی سره به خبرې اترې هم کوو او دوی څخه به شعرونه هم اورو. موږ هر وخت کوشش کوو ستاسې مخ له د مسکا او د ټیم پاس او د خندا دپاره خوشحاله خوشحاله خلک ښه شاعران راولو، نوموړي خلک راولو. نو نن دغه دوه شخصیات را سره موجود دي. له دوی سره به ورځو مرکه کږو. نو په شروعات کې ورځو شیخ روزي خان دلسوز صاحب له دلسوز صاحب الله دې راولي زموږ پروګرام له تر ټولو له مخه که راته ووایه چې څنګه مو روان دی په دا ناترسه زمانه کې زندګي څنګه روانه ده؟ ډېره مننه مخلص صاحب، ستا ډېره مننه کوو چې تا موږ ته وخت راکړې راغې. زندګي روانه ده ښه ده، ګزاره کوي بده نه ده. الله دې پر مخ هم ښه کړي زندګي. ستا موږ ډېر قربانۍ کوو چې ته راغې. څه مو کړي دي دلسوز صاحب د کتاب دپاره څه کوششونه مو کړي دي، نه دي کړي، څومره شعرونه مو پوره کړي دي؟ له ډېره وخته څخه موږ بل وخت هم مرکې سره سوي دي، ډېر شعرونه تاسو لیکلي دي. د کتاب باره کې مو څه خیالات؟ کتاب غومګس مخلص صاحب تیار کړی دی او کمپوز مې هم کړی دی، لیکلی مې دی ماشاءالله. بس نور د مالي حالات به یو څه کمزوري له دا وجه چاپ له مې نه دی وړی. انشاءالله دغه امید مې ستاسې کتاب جوړ. په څه نوم باندې ستاسې کتاب راځي؟ دا نوم به نو بیا د ملګرو شاعرانو ادیبانو په مشوره بیا فی الحال هم نه دی انتخاب کړی؟ فی الحال هم نه دی انتخاب کړی. ډېر ښه دی. نو نن به قدرمنو کتونکو ته څه اورئ چې خوند ځینې واخلو؟ یو غزل به درته ووایو. ارشاد. وایي ما ورته وویل په سوال را سره نه یې منل. ما ورته وویل په سوال را سره نه یې منل، د یار بیخي لوړ ویه خیال را سره نه یې منل. ډېر زبردست. بیخي مغروره و په خپل وسن چې حد یې نه و. بیخي مغروره و په خپل وسن چې حد یې نه و. ما ویل ځواني لري زیوال را سره نه یې منل. ډېر زبردست. او کچه دنیا ده دلته چا نه ده پخه راوړې. کچه دنیا ده؟ کچه دنیا ده دلته چا نه ده پخه راوړې. دلته هر لفظ لري اجمال را سره نه یې منل. یو وار بیا. وایي کچه دنیا ده دلته چا نه ده پخه راوړې. دلته هر لفظ لري اجمال را سره نه یې منل. د امیدونو پر تخت ناست دی سندرې وایي. د امیدونو پر تخت ناست دی سندرې وایي. کړي انتظار د نوي کال را سره نه یې منل. ژوند بې وفا دی په ژوند هېڅ اعتماد مه کوه. ژوند بې وفا دی په ژوند هېڅ اعتماد مه کوه. وران به دې کړي د ځینې خال را سره نه یې منل. او ټولې خبرې یې د شیخ روزي خان ماتې کړلې. ټولې خبرې یې د شیخ روزي خان ماتې کړلې. سوراته کلک لکه دیوال را سره نه یې منل. وایي ټولې خبرې یې د شیخ روزي خان ماتې کړلې. سوراته کلک لکه دیوال را سره نه یې منل. د یار بیخي لوړ ویه خیال را سره نه یې منل. ډېر زبردست. بل غزل کې وایم. هو ارشاد. وایي را به شي ملګرو انقلاب یو ورځ. را به شي ملګرو انقلاب یو ورځ. مات به شي د ظلم اعتقاب یو ورځ. کام که د شعور لاره اختیار کړله. کام که د شعور لاره اختیار کړله. روڼ به شي د سرو وینو سیلاب یو ورځ. او تا چې څومره ظلم کړی خو ودې کړی. تا چې څومره ظلم کړی خو ودې کړی. تا سره به هم وسي حساب یو ورځ. ډېر زبردست. ډېر. وایي تنګ چې سي ولس بیا به احساس وکړي. تنګ چې سي ولس بیا به احساس وکړي. مست به سي په شانې د دریاب یو ورځ. او ټول عمر به شیخ روزي خان غلام نه وي. ټول عمر به شیخ روزي خان غلام نه وي. خدای به کړي د خپل وطن نواب یو ورځ. ګریاني صاحب غزل ده. وایي د جامونو په بدل کې ایمانونه رانه اخلي.
د جامونو په بدل کې ایمانونه رانه اخلي دا سپین پوشي سوداګر دي ضمیرونه رانه اخلي او د مجبور انسان تذلیل کړي په دې سیاله معاشره کې د مجبور انسان تذلیل کړي په دې سیاله معاشره کې چې خیرات درکوي بیا هم تصویرونه درنه اخلي ډېر زبردست ټول د ښې ورځې خپلوان دي د بدې ورځې نه دي ټول د ښې ورځې د ښې ورځې خپلوان دي خو د بدې ورځې نه دي چې یو سخته پر دراسي دوی لاسونه درځه یو وار بیا دا شعر ټول د ښې ورځې خپلوان دي خو د بدې ورځې نه دي چې یو سخته پر دراسي دوی لاسونه درنه اخلي خوشحالي درڅخه یوسي په غمو دې مبتلا کي خوشحالي درڅخه یوسي په غمو دې مبتلا کي داسې خلک خو اوس نسته چې غمونه درنه اخلي او شاعري کې ګټه نسته بس تاوان دی شیخ دلسوز شاعري کې ګټه نسته بس تاوان دی شیخ دلسوز داسې څوک به پیدا نسی چې شعرونه درنه اخلي داسې پوش سوداګر دي ضمیرونه درنه اخلي ډېره مننه کور مو ودان